د شاه ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته تللی. د کرنې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دې سفر موخه د کرنې برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ او کلیدي موضوعاتو ارزونې په اړه بحث ترسره کول دي. خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې اقلیمي بدلون، آمو سیند، د کرنې برخه کې د همکاریو پراختیا، اوبو لګول، مالداري، غذایي خوندیتوب او ظرفیت لوړونه هغه موارد دي چې ښاغلی عمري به یې په اړه له ازبکستاني چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د معلوماتو له مخې د کرنې له وزیر سره د اوبو، انرژۍ، کورنیو، دفاع، بهرنیو چارو وزارتونو او استخباراتو عمومي ریاست، ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او چارو اداري استازي هم ملتیا کوي. پاکستان کې د طالبانو حکومت سفیر د افغان کډوالو وضعیت په تړاو له پرویز خټک سره لیدنه ترسره کړې. پاکستان کې د افغانستان سفارت ویلي د طالبانو حکومت د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان لومړي وزیر سلاکار او د دفاع پخوانی وزیر پرویز خټک سره کتلي دي. یاد سفارت ویلي دي کتنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت، د کډوالو په اړه د پاکستان حکومت د وروستۍ پریکړې او د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره یې په پایلو خبرې شوې دي. همداراز دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو برخه کې د شته ستونزو په اړه د نظرونو تبادله شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لخوا د بې اسناده او ACC کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. پینټاګون ویلي چې باګرام اډه کې کومې الوتکې ناسته نه ده ترسره کړې. فرانسې خبري اجانس د پینټاګون د یو چارواکي په حواله ویلي چې په باګرام هوایي اډه کې د امریکایي الوتکې د کېناستو راپورونه بې اساسه دي. یا د اجانس دغه چارواکي نوم نه دی ذکر کړی، خو د سرچینې له قوله یې ویلي چې تر اوسه امریکا په دغه اډه کې هیڅ حضور نه لري. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګواکې امریکایي الوتکې باګرام هوایي اډه کې ناسته کړې، خو د طالبانو حکومت هغه مهال هم دا راپورونه بې اساسه بللي وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ځل په خپلو ویناوو کې پر جو بایډن نیوکه وکړه چې باګرام اډه یې پرېښې، اوس پرې چینایانو ورکه ټینګه کړې ده. همداراز هغه ویلي وو چې غواړي بیرته د باګرام اډه ترلاسه کړي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د ویزو سهولتونو پر رامنځته کولو خبرې شوې دي. پاکستان کې د طالبانو سفیر مولوي سردار احمد شکیب په دغه هیواد کې د بنگلاديش سفیر اقبال حسین سره لیدنه کړې. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د دغې لیدنې پر مهال د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو، مذهبي او تاریخي مشترکاتو او حقوقي خدمتونو خبرې شوي دي. اعلامیه وایي چې دواړو لورو د بنگلاديش او افغانستان اتباعو ته د ویزو ورکړې په خدمتونو هم خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې د جمهوري نظام پر مهال افغانستان پاسپورت درلودونکو له ویزې پرته کولی شول بنګلاديش ته سفر وکړي. تېرو 10 ورځو کې نږدې 45,000 افغانان له پاکستان راایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي چې د حمل میاشتې په 12مه د پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو دویم پړاو له پیله تر اوسه 44,900 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. راپور کې راغلي چې په تېرو 10 ورځو کې د تورخم او سپین بولدک له لارې هیواد ته د راستنیو شوو 44,900 کډوالو څخه 14,000 له پاکستان څخه په زوره راایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري پر دې اقدام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ډېری دغو کډوالو په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ، ناامنیو او نورو محدودیتونو له امله په پاکستان کې پناه اخیستې وه. لغمان کې له پاکستان څخه راستنېدونکو کډوالو ته لنډمهاله کیمپ جوړ شو. د کډوالو چارو وزارت خبر ورکړی چې د لغمان والي په لارښوونې د ګډ کمیسیون له لوري د یاد ولایت قرغیو ولسوالۍ سرخکان سیمه کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره یو لنډمهاله کیمپ جوړ شوی دی. د معلوماتو له مخې دې کیمپ کې د کډوالو لپاره ټولې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي او د ښاروالۍ له لوري د اوبو، ترانسپورت خدمات او همکارو ادارو لخوا اړین توکي چمتو شوي دي. د هیات وزارت د معلوماتو له مخې د راستنېدونکو کډوالو د سم مدیریت لپاره چمتووالی نیول شوی او هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ورته 40 ښارګوټي تخصیص شوي دي. تیر کال له افغانستان څخه د 165 میلیون ډالرو په ارزښت انځر صادر شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې افغانستان تیر کال بهرنیو هیوادونو ته د 165 میلیون ډالرو په ارزښت انځر صادر کړي دي. د هیات وزارت ویان اخندزاده عبدالسلام جواد ویلي چې له افغانستان څخه هندوستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، امریکا، عمان، قطر، برطانیې، کاناډا او هالند ته 22,814 ټنه انځر صادر شوي دي. تر دې وړاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي و چې افغانستان د تیر کال په 11 میاشتو کې د 14 میلیون ډالرو په ارزښت جلغوزي نړیوالو بازارونو ته صادري کړي دي. پاکستان یو ځل بیا بهرنیو هیوادونو ته د تګ په تمه افغان کډوالو ته د ایستلو خبرداری ورکړې.
پاکستان خبرداری ورکړې چې زرګونه افغان کډوال چې لویدیځو هیوادونو ته د بیا میشتېدو په تمه دي که د اپریل تر 13 هغو هیوادونو ته ونه لیږدول شي نو له پاکستانه به اخراج شي. د پاکستان کورنیو چارو مرستیال وزیر تیلال چودري ویلي دا نیټه قربه هیوادونو ته رسما ښودل شوې ده چې پکې امریکا او بریتانیا هم شامل دي. د معلوماتو له مخې له 15,000 زیات افغانان چې ډیری له امریکایي ځواکونو یا مرستندویه ادارو سره کار کړی د کډوالۍ پروګرامونو د ځنډ له امله بې برخلیکه پاتې دي. هرات کې د کارتن جوړولو یو فابریکه کې اورلګېدنه رامنځته شوې. د هرات د صنایعو او کانونو د خوندي رئیس حمید الله خادم ویلي چې د دغه ولایت په صنعتي ښارګوټي کې د کارتن جوړونې یو فابریکه کې پراخه اورلګېدنه رامنځته شوې چې تر دې دمه یې له 10 میلیون ډالرو زیات مالي زیان اړولی دی. د طالبانو حکومت د 200 الفاروق قلي اردو د اوروژنې ټیم ویلي چې دا اور یې د څو ساعتونو هڅو وروسته کنټرول کړی دی. د یادې اورلګېدنې له امل نه دی معلوم خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم د کندهار ولایت د مرکز کندهار ښار اړوند په عمومي تیل پلورنځي کې د اورلګېدنې له امله سوداګرو ته 15 میلیونه افغانۍ تاوان اوښتی و. ټرمپ د امریکا او میکسیکو د سرحد پوجي کولو امر صادر کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځ د سویلي سرحد د کنټرول لپاره د یو امر په صادرولو سره دغه سیمه د ملي دفاع سیمې په نوم اعلان کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د دې هیواد پوځ ته اجازه ورکړه چې د سویلي سرحد ځمکې کنټرول کړي. ټرمپ د جمعې په ورځ په یو امر کې چې عنوان یې د امریکا سویلي سرحد د تړلو او یرغلونو د مخنیوي لپاره پوځي ماموریت پوځ ته اجازه ورکړه چې د هغه د کډوالۍ پروګرام د پلي کولو لپاره د دې ځمکو قانوني واک ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې واک ته د ټرمپ د رسیدو وروسته امریکا د کډوالو پر خلاف سخت او جدي اقدامات پیل کړي دي. امریکا د افغانستان او کامرون وګړو د لنډمهالي خوندیتوب اقامت اسناد لغوه کوي. د امریکا د کورنیو چارو وزارت وایي په راتلونکي مې میاشت کې به دغه هیواد کې د ایستلو له ګواښه د افغانستان او جون میاشت کې به د کامرون د وګړو لنډمهاله خوندیتوب پای ته ورسوي. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې دا مهال نږدې 14,600 افغانان او 9,700 د کامرون وګړي امریکا کې د ایستلو له ګواښه د خوندیتوب په حالت کې دي. امریکا کې د هغو هیوادونو وګړو ته د ایستلو له ګواښه لنډمهاله خوندیتوب ورکول کیږي چې هیواد د جګړو او طبیعي پیښو په څیر له سترو ننګونو سره مخ وي چې د امریکا د کورنیو چارو د وزیر په خبر افغانستان او کامرون تر دې وروسته دغه راز سترې ننګونې نه لري. ایران او امریکا نن په عمان کې د اتومي پروګرام په تړاو مذاکرات پیلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي اسماعیل بقایي پر ایکس پاڼه خبر خپور کړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچي سره یو ځای د عمان پلازمینې مسقط ته د ډونالډ ټرمپ له استازي سره د خبرو اترو لپاره تللي دي. هغه ټینګار کړی چې دوی به د ایران واکمنۍ او ملي ګټو د ساتنې لپاره له ټولو ظرفیتونو څخه کار واخلي. د فلایټ رایډر ویب پاڼې د معلوماتو له مخې له ایراني پلاوي سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استازي سټیو ویټکاف له الوتکه هم عمان ته رسېدلې ده. که څه هم تر دې وړاندې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به مستقیمې خبرې وشي خو ایراني چارواکي وایي چې دا خبرې به غیر مستقیم ډول باندې ترسره شي. د شاه ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.